کریم خان صادق د بند امیر لوبډلې مشر روزونکی واقعا برکتي انسان چې خپلې لوبډلې ته لومړنۍ بریا ترلاسه کړله او وتوانېدل چې لومړنۍ بریا ترلاسه کړي. دا ځل نو ستاسو په وړاندې مساینک ده چې هغوی هم لومړۍ بریا ترلاسه کړې ده. نو په ټوله کې د مساینک ډلې په وړاندې ستاسو پلان څه دی او په څه ډول سره به لوبېږي، ځکه چې هغوی سره هم ډېر زیات سینیر لوبغاړي شتون لري، ځوان لوبغاړي پیاوړي او همداشان تاسو سره هم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ د بلې ورځې نه مختلفه ده. هغه د کنډیشن له حساب نه وکټ هم نن بیټینګ ته ډېره زیاته سازګاره ده او زموږ د بیټینګ ټیم سټرنث چې ده هغه بیټینګ ده او دې نه علاوه ځوانان هم ډېر ښه فیلډران دي. نو انشاءالله لږ وکټ ټو وکټ بالینګ وکړو، که ټاس مو ګټلو که مو بایللو نو هغه پروا نه کوي. انشاءالله موږ یوازینی هدف دا دی چې انشاءالله لکه څنګه چې سپین غري وکوي لوبډله ماته کړه، هدف هم دا دی انشاءالله چې نن مساینک لوبډلې ته هم ماته ورکړو. صادق صاحب مخکې زدران صاحب څخه هم دا پوښتنه وکړله، په هر لوبډله کې دا ځل کرکټ بورډ داسې یو سیسټم جوړ کړ چې ډېر زیات ځوانان یې ورکړي د هر لوبډلې سره شتون لري. څومره به ستاسې فوکس په دې باندې وي چې د دې تر څنګ چې ستاسو سره سینیر لوبغاړي وي تر څو په سختو حالاتو کې ښه مقابله وکړي، دغه ځوانان هم ولوبوئ او دلته لا ډېر زیات چانس ورکول شي هغوی ته؟ او بالکل لومبۍ لوبه کې دغه ابو هوا چې ده د جلال آباد کې فسټ کلاس شوی او په کابل کې شپږیزه شوی او په واخان په کندوز کې شوی. نو خوست هوا هر څه له دغه درې ولایتونو نه بدل دي. نو چې کله ته لومبۍ اول دوه میچه کې ابو هوا سره نو ضرور تا نه بیټینګ کې غلطیانې کېږي. انشاءالله دې ټولو ځوانانو په داخلي کرکټ کې چې تیر شوي دي ډېر ښه پرفارمنسونه کړي دي. زموږ هدف دا چې میچ ګټلو سره سره په لوبغاړو باندې پرفارمنس هم وکړو. انشاءالله ټولو لوبغاړو کې هغه کوالټي شته ده او انشاءالله زه باوري یم چې نن به ټول ځوانان ښه ځلیږي. ستاسو ډګر ساتنه واقعا تېرې سیالۍ کې ډېره زیاته عالي وه، که واقعا هغه ځای چې دوه منډو چانس و هلته رایسارېږي یوه منډه ترلاسه کېږي هم هغه کیچونه، څومره فوکس ستاسو د لوبډل مشر ورسره څنګ ستاسو نور سټاف په دې باندې وي چې ډګر ساتونکي باید واقعا هغه څه ترسره کړي په ډګر ساتنه کې چې ډېر زیات نایب والي وي؟ بالکل زما د کوچینګ فلسفي هم دا ده چې په ټولو کې سخته شوبم فیلډینګ ده او اسانه شوبم فیلډینګ ده. که ته په بیټینګ کې په صفر آوټ کېږي او په 10 اورو کې اویا اتیا منډې ورکې خو بیا د دې نه باوجود به هم 50 اوره لازمي دلته فیلډینګ کې. بدبختانه به ووایم چې پخوا به دا کلچر دلته عام نو اوس یوازینی هدف زموږ دا ده چې زموږ د ډومestic کرکټ باندې زموږ دغه ټول ځوانان چې دي دغه په فیلډینګ کې چې هغه څومره مهارتونه یې موږ زده دي ښه شوق سره جذبې سره ښایسته پوسټ چمن د لږ ځان غورځولو عادت هم زده کړي چې یو یقیني څلوریزه درته رایساره کړي. کله کله کرکټ کې داسې راځي ته په یو دوه رنزو باندې میچ ګټې هغه کریډټ ټول هغه د فیلډر هغه ښه سټاپ ته ځي چې ښه سټاپ یې کړی، بال یې رایسار کړی، ډایب یې والی، یو ښه کیچ یې نیولی. بله ورځ زبید اکبري زمونږ هغوی ته رن آوټ کړو، هغې نه بعد مومنټم ټول زمونږ ټیم ته راواخلو. نو چې میچ کې یو یا دوه رن آوټونه کې نو دې دپاره فیلډینګ باندې مونږ ډېر زیات فوکس ده. انشاءالله نن بیا هم په فیلډینګ کې ورسره ډېره خواري کوو. نو زه فکر کوم انشاءالله په دغه ټورنمنټ کې به زموږ ټیم فیلډران ټولو نه ښه ځلیږي. ستاسو په نظر په افغانستان کې عموما یو څه د فیلډینګ ستونزه شتون لري، اوس په ملي لوبډله کې تر ډېرې کچې پورې حل شوی 19 کلن. ستاسو په نظر څه علت ده چې مثلا کله چې یو لوبغاړی کلب لیول څخه شروع کوي له هغه وخت څخه فیلډینګ ته ډېر زیات متوجه نه وي او کله چې بیا جګ لیول ته راځي واقعا د ښه توپ وهونکي توپ اچوونکي خو ډګر ساتونکي بیا څه مشکلات لري؟ ګورې دې زه یو مثال درکړم. موږ ماشومتوب نه په دې ښي لاس باندې د ګزارونه کړي دي دا لاس عادت شوی د اوس ترو په دې کوو. نو دا لاس باندې مونږ کله ځوان کې نه استعمال کړی نو دا لږ کمزوری ده. هر کار چې ته په کولو باندې عادت جوړېږي نو چې څومره ته په داسې وخت کې چې کوم سیریز نه په خپل کور کې اکیډمۍ ته ځې، اکیډمۍ کې دوی د عادت خپل ځان ته نه جوړ کړی او دا فیلډینګ چې ته په هره ورځ په خپلو تمریناتو کې یو ساعت شامل کړې دې سره تا فټنس هم جوړېږي قدرتي او فیلډینګ دې ورسره امپروو کېږي. های کیچ، ګراؤنډ فیلډینګ، ډایب، تھرو، ډایرکټ هټ ډېر زیات کم کېږي او دا توکلي نه دا په پریکټس باندې جوړېږي. نو دا ځوانان چې دي انشاءالله مونږ سره دلته 100 ورځې دي نو فیلډینګ هغه پروفیشنالیزم چې ما څومره زده دی زه خپله مونږ د مونږ د وخت د اولې دورې چې کوم لوبغاړي وو مونږ به ځان ته سپنجونه ورکړي وو، ډایبونه هم زده کړي وو، ښه کیچونه هم نیولي وو په هغه وخت کې. نو دا ځوانان چې دي انشاءالله هماغه تجربې دي مونږ ورسره شریکوو. نو انشاءالله زه باوري یم دې نه وروسته به مونږ د ډومestic کې فیلډینګ لیول ډېر زیات ښه کېږي او ځوانانو ته به د دې کلچر هغه ټول هغه مثبت پوینټ
پوینټونه مور سره شریک کړي. نو زما لوبډله ان شاء الله په فیلډینګ کې ښه ده، خو اوورال چې ما دا خبرې اوس په تلویزیون اوري کوم لوبغاړي ډراپ دي یا اکیډمیانو ته پریکټس ته ځي، برای مهرباني دا فیلډینګ چې دا نیمایي برخه د میچ دا د فیلډینګ ده، او دا فیلډینګ چې تاسو هم دا اوس نه څنګه چې په کټ شاټ پوټ شال او همداسې په ډرایپونو باندې کار کوئ، په لاین او بالینګ کار کوئ، دې نه ډېر زیات ضروري ده چې په خپل فیلډینګ هم کار وکړئ، تر څنګ به تاسو فټنس هم ورسره ښه شي. صادق صاحب واقعا خبرې مو ډېرې زیاتې خوږې دي او هغه مینوال زیاتره د کرکټ مینوال موږ تاسو تعقیبوي، د هغوی لپاره هم ډېرې زیاتې اړینې دي. یو ورځ به بیا هم ډېر زیات بحث کوو، ستاسو هم تمریني سیشن ده انشاءالله د راتلونکي سیالۍ په څخه به وروسته بیا هم ستاسو سره غږېږو، هغه ویک پوینټ او مثبت پوینټس به تاسو څخه اورو. ډېره زیاته مننه. تhank you.